سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحال اوسئ. بیا هم ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د پښتو مضمون د 6م ټولګي د 3م لوست سره تاسو زه یم. عنوان دی ځان وپېژنه. د کتاب پاڼه ده 5مه جلسه هم ده 8مه، چې انشاءالله دا درس هم په بریالیتوب سره پای ته ورسوو. د لوی بخښونکي خدای په نامه پیلول لوست. بسم الله الرحمن الرحیم. 3م لوست ځان وپېژنه. ګرانو زده کوونکو، تر دې ځای پورې موږ لوست په تېر درسي ساعت کې لوستی و چې انشاءالله تاسو زده کړی وي. راځو بیا هم د دې ادامه لولو. تېر درسي ساعت کې موږ دغه متن چې ولوستو د ګل پاچا الفت نثر و. په دې کې تاسو ډېر ګټور موضوعاتو باندې پوه شوئ او مفهوم یې هم تاسو ته وویلی، او ستاسو کورنی کار هم دغه و چې تاسو باید د دغه لوست کوم مفهوم چې اخیستی دی تاسو په دې درسي ساعت کې هغه هم تاسو په خپلو کتابچو کې په ډېرو ساده الفاظو باندې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، په تېر درسي ساعت کې موږ وویلې دلته اوله جمله وه سترګې پرانیزه د بدنیتي حس له مغزو څخه وباسه. یعنې لږ څه وګورئ د باندې هېواد ته، یعنې نړۍ ته وګورئ چې څومره په پرمختګ کې ده، او موږ د یو بل سره په بدنیتي، په تبعیض او د ژبې او نژاد په مسایلو کې ګیر پاتې یو. نو ځکه وایم تاسو هم دغه موضوعات په پام کې ونیسئ او د یوه ځوان، د یوه نوي نسل په توګه د نوو افکارو سره او د نوو بریالیتوب سره ټولنې ته راشئ. نو د هغه وخت کېدی شي چې تاسو دغه موضوعات په خپل زړه، مغزو او خپل کړو وړو کې ټول بیان کړئ. پاتې برخې لولو. وایي ته د خپلو بېوزلو کارګرو سره لیچې ونغاړه، له بزګرانو سره لاسونه تڼاکې کړه، له زده کوونکو سره ماغزه په کار واچوه، د وطن د پرمختګ لپاره زیار وباسه، پرېږده چې نور په هوا الوزي، ته بېوزلو الوتی نه شي. یعنې کله کله ځینې کسان لوی لوی خبرې کوي او داسې لکه چې په هوا الوزي، داسې یعنې خبرې کوي خو په عمل کې هېڅ نه وینئ. نو تاسو باید هر هغه څه چې وایي باید هڅه وکړئ چې په هغه ستاسو په عمل کې ښکاره شي. یعنې خپله ښې ویناوې ټولې عملي کړئ. ځان وپېژنه. په تشو خبرو هیڅ نه ترسره کېږي. کله کله ځینې کسان دي تش خبرې کوي خو په عمل کې څه نه ښکاري. عملي میدان ته راووځه، دا خاوره ستا همت ته ګوري. کار غواړې، د بېغمۍ او استراحت سره ودا وکړه. خوب د ګور مړو ته پرېږده. ته خو ژوندی یې. د هېواد راتلونکی سعادت په تا پورې اړه لري. د زلمیتوب طلایي ورځې په همدې خدمت کې تېرې کړه. سر تر پایه د پیښو کولو په جامو کې ځان مه نغاړه. د دې وخت دی چې ځان ته ووایې. انشاءالله چې تاسو دغه لوست زده کړئ او ستونزه پکې ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم تاسو ته لولمه خو د تشریحاتو سره سم. ځان وپېژنه، یعنې ته په خپله سوچ وکړه. ته څوک یې، څه غواړې، د څه لپاره که لوست لولې، د څه لپاره، که یو کار، یو موخه دې ټاکلې ده، د څه لپاره. ځینې کسان دي ښوونځي ته ځي، کتابونه په ډډه وړي راوړي، خو موخه ورسره نه لري چې زه د څه لپاره کتاب لولم، زه د څه لپاره ښوونځي ته ځم، زه د څه لپاره نن د کوره وتی یم. د دې لپاره چې د ځان په کړئ، ځان په اړه یې څه ویلي نه دي چې زه څوک یم، څه غواړم او څه لپاره ځم، چیرې ځم. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا پوښتنې له ځان سره
له ځانه څخه وکړئ. بیا هغه وخت تاسو خپله ځواب ورته ورکوئ. که چیرې تاسو ښوونځي ته ځئ، مثال تاسو ښوونځي ته ځئ سهار بیرته راځئ، تاسو حداقل له ځان څخه دا پوښتنه وکړئ: زه نن ښوونځي ته ولاړم، څه مې وکړل، څه مې زده کړل، او که زده کړې وي څومره، او که کمی پکې وي ځان نه پوښتنه وکړئ ولې. یعنې خبره په څه کې وه چې نن ما ونه شو کړی لوست زده کړم، لوست څخه بیرته پاتې شو. د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړئ. کله کله زده کوونکي ښوونځي ته ځي، خو د درسي ساعت چې کله پیل شي تر پایه پورې دوی په خپلو خبرو کې غرق وي. دوی نه پوهېږي چې ښوونکی ټولګي ته راغی، څه یې وویل، د څه په هکله یې وویل، خبر نه دي. خو زه مطمئنه یم دغه ستونزې له تاسو سره نشته، خو بیا هم زه دلته وایم ممکن تاسو د ژوندانه په بله برخه کې دغسې ستونزه ولرئ، کولی شئ هغه بیا حل کړئ. تاسو لومړی تر هر څه د ځان لپاره یو هدف وټاکئ، چې زه د یو کار لپاره که هدف ټاکئ، زه سږکال پرته له درسي کتابو څخه څو کتابه نور باید مطالعه کړم. درسي کتابونه څومره بریالیتوب سره پای ته ورسوم. ځان ته یو معیار وټاکئ، ځان ته یو ورق ولیکئ چې په دغه کال کې دغه موخې زه غواړم چېرته ورسېږم. که دویم یې په ټولګي کې هدف وټاکئ چې زه باید لومړی شم. او که کتاب مطالعه کوئ، زه په دغه کال کې دومره کتابونه باید مطالعه ولرم. او که کوم بل مسلک یا څه غواړئ زده یې کړئ، کوم باید په خپله پوهه کې څومره تغیرات راولئ. په ورقه کې مو کله چې راولیکل، په آخر کال کې هغه ارزیابي کړئ، یا آخر د میاشتې کې هرې میاشتې کې ارزیابي کړئ چې زه د دغه کال څومره اهدافو ته مې څومره کار کړی دی. همدغسې د ژوند د ټول ژوند لپاره کوم هدف لرئ، او یا هم د یوې ورځې لپاره، او یا هم د یوې اونۍ لپاره. عملي میدان ته راووځئ. کله چې تاسو د خپل اهداف راوټاکل، بیا راځئ هغه عملي کړئ. دا خاوره ستا همت ته ګوري. یعنې کله چې تاسو په دغه مرحله د ژوندانه کې تاسو په ښوونځي کې لوست لولئ، خو تاسو باید خپل همت لوړ کړئ، ځکه چې هېواد یا دغه خاوره تاسو ته انتظار باسي. د بېغمي او استراحت سره وداع وکړه. استراحت کول او یا هم د ځان لپاره ډېر اوزګار وخت پیدا کول، اوزګار تېرول، دا د انسان لپاره د راتلونکي لپاره ډېر زیات زیان رسوي، ځکه چې هر هغه اوزګار وخت چې موږ تېروو زموږ کار پاتې کېږي. کله چې زموږ کار یا لوست پاتې شو، هغه په راتلونکي کې زموږ اوږو ته ډېر درندېږي او هغه دروند بار موږ بیوی نه شو. خوب د ګور مړو ته پرېږده. خوب وکړئ، خو هغومره هم نه چې د یو مړي په شان انسان د ټول ژوندانه څخه بیرته پاتې شي. کله چې تاسو مهالویش جوړ کړئ، هلته منظمه د خوب لپاره وخت، د مطالعې لپاره وخت، د کور د کار لپاره وخت، د ښوونځي د کتابونو د لوستلو او کورنۍ کار لپاره وخت، هغه وخت دی چې د انسان ژوند د یو مهالویش سره سم پرمخ ځي او پرمختګ ته انسان رسوي. ته خو ژوندی یې، د هېواد راتلونکي سعادت په تا پورې اړه لري. نه یوازې د هېواد سعادت، خپله د انسان سعادت، نیکمرغي ټوله د خپل انسان په لاس کې ده. که چېرې وغواړئ پرمختګ کولی شئ، سعادت ته رسېدلی شئ، که نه. کله چې موږ هر یو د پرمختګ لاره غوره کړو، پرمختګ وکړو، سم فکر وکړو، نو هغه وخت دی چې موږ او تاسو د دغې ټولنې وګړي یاستو، د دغې ټولنې نفوذ جوړو، نو هغه وخت دی چې ټول هېواد زموږ پرمختګ خواته ځي. د زلمیتوب طلایي ورځې په همدې خدمت کې تېرې کړه. وایي دغه د زلمیتوب وخت چې د انرژي له تاسو سره ډېره ده، دا وختونه باید داسې تېر کړئ چې خدمت وکړئ، هم ځان ته او هم خپل هېواد او هېوادوالو ته. سر تر پایه د پیښو کولو په جامو کې ځان منغاړه.
یعنې کله کله انسان سم دی چې یو کس ویني د هغه ځان لپاره الګو ټاکي، د هغه څخه تقلید کوي، هغه سمه ده. خو کله کله داسې وزګار کسان وینو چې هغوی خوشې ساعت تېروي، نو د هغوی څخه هېڅکله هم تاسو څه مه زده کوئ. تاسو باید هڅه وکړئ چې هغوی مثبتې خواته راولئ. تاسو د یو مفید انسان په ټولنه کې مفیده کارونه ترسره کوئ، او کله چې یو ستاسو ملګری هم خدای مه کړه داسې لاره غوره کړې چې هغه د خپل د ځان لپاره او هم د نړۍ لپاره سمه نه ده، نو کولی شي هغه هم سمې لارې ته بوځي. د دې وخت دی چې ځان ته ووایې لا تر څو. رښتیا هم که چیرې تیر شوی تاریخ هم وګورو، هر هغه نیمګړتیا چې هغوی کړې وه، موږ یې نو تر څو وکړو، تر کله موږ یې هم تکرار کړو؟ نه. تاسو ګرانو زده کوونکي باید هغه تاریخ چې تاسو لولئ، که چیرې تاسو ته میړانه شجاعت ښکاري، هغه باید ځان کې پیدا کړئ. که چیرې خدای مه کړه داسې موضوع په هغه کې وینئ چې زموږ هېواد یې ویجاړتیا خواته بیولئ، نو هغه څخه ډډه وکړئ. داسې کار وکړه چې نور ستا پېښې وکړي لکه پخوا چې کوه. یعنې انسان باید داسې کړه وړه ولري چې ټول وګړي هر هغه کس چې تا ویني د هغه خوښې شي او وغواړي چې هماغه اعمال چې تا کړي او هماغه مهالویشه چې تا ځان لپاره جوړ کړی دی، پرمختګ ته رسېدلی، هغه هم ستا څخه زده کړي. نو انسان باید په ټولنه کې همدغسې اوسي چې لکه یو ګل هر څوک چې ویني ورته ښایسته معلوم شي، او د ګل هغه خوشبويي هر څوک چې په څنګ کې د هغه څخه مستفید شي. او په آخر کې دا وایم چې د ګل پاچا الفت دغه نثر چې تاسو ولوستو، دغه نثر ټول مفهوم چې تاسو اخیستی دی تیر درس هم ولیکئ، د دې درس هم تاسو په ادامې سره یې ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي درسي ساعت کې د دې نثر ویونکی چې ګل پاچا الفت دی، د هغه په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. الله مو مل شه. دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. خدای په امان. ښه وخت.